بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. د دغه مبارک صورت د څومره فضیلتونو خاوند او ډک دی. خداوند متعال سورت طه او سورت یاسین دا وی تلاوت کړه په خپل خدای باندې. چا چې سورت یاسین یو کړ دی ولاسته یو کړ تلاوت ک خداوند متعال دته د لس ځلې د قرآن کریم د ختم ثواب ورکړي. جنازې سره ورسره دا پرشتي ټول رواني جنازې سره رواني ویصلون علیه منځ سره په دې باندې منځ کې په دغه میړي باندې یاسین شروع کا او چې دې ته راورسېده چې اذ جاء المرسلون بس چپ شه دلته دعا وغواړه دې کې دعا وغواړه خداوند متعال دعا قبلوي. وی سعید بن جبیر صاحب چې و د په یو سړي باندې چې لیونی و سورت یاسین ولوسته هم داسې جوړ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او زموږ د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو زموږ د خپرونې نننۍ موضوع سورت یاسین ته ځانګړې شوې. نن د سورت یاسین په تلاوت خبرې کوو، همدارنګه د سورت یاسین په فضیلت خبرې کوو چې دغه مبارکه سوره څومره د فضیلتونو نه ډکه ده، همدارنګه په دغه مبارک صورت کې څومره کمالات پراته دي. هغه څوک چې دا صورت تلاوت کوي کوم کمالات لاسته راوړلی شي، همدارنګه له کومو مشکلاتو خلاصېدلی شي. دغه مبارک صورت د کوم مشکلات د پای ټکی دی. د دې او د نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره راسره په خپرونه کې خوشبختانه شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب راسره دی. کور د ودان مې چې له ځانه سره لرو او تاسو قدرمن لیدونکي هم په دې اړه ډېرې پوښتنې رالیږلي دي او ډېر مشکلات شته. زموږ لیدونکي تل پوښتنې کوي چې دې ته راته یو دعا وښیوئ، دا مشکلات دي دا مشکلات دي. نن دغه خپرونه په غور واورئ، کیدای شي د ډېرو لیدونکو چې د مشکلاتو په لټه کې دي نن یې حل پیدا کړي. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. جناب سره صاحب تاسو ته او زموږ او ستاسو د دې چینل ټولو اورېدونکو لیدونکو ته او زموږ او ستاسو محبینو ته ټول ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته وایم. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب وربشو د دغه مبارک صورت لومړی به فضایلو ته ورشو چې د څومره فضیلتونو خاوند او ډک دی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. صدق الله مولانا العظيم. وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سورة ياسين قلب القرآن لا يقرأها أحد يريد الدار الآخرة إلا غفر له اقرأوها على موتاكم. جناب سیرت صاحب سورة ياسين هغه سورت دی چې د ټول قرآن کریم زړه دی. نو زړه چې هر کله انسان په خپل لاس کې ونیسي ټول اعضا یې په لاس کې نیسي. زړه چې کله اصلاحي نو ټول اعضا اندامونه اصلاحي. بله صاحب. او که زړه فاسد خو اندامونه فاسدي. بیا د قرآن کریم زړه د الله د کتاب زړه بله صاحب چې بیا دا خبره موږ ته ځان نه ده شوې. موږ ته دغه حبیب صلی الله علیه وسلم چې په چا باندې دا قرآن کریم نازل شوی هغې دا خبره موږ ته کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل د حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایل سورت یاسین زړه د قرآن کریم دی. د قرآن کریم زړه دی. یو څوک یې نه لولي په نیت د آخرت سره، یعنی مطلب دا چې هدف او غرض د الله رضا وي. بله. الا غفر له مگر خداوند متعال ګناهونه معاف کوي. یوه فایده شوه. سبحان الله. اقرأوها على موتاکم په خپلو مړو باندې ولولئ. په خپلو مړو باندې ولولئ. وروسته تفصیل ته راځم. دارنګې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي مصابیح
چې هغه مشکات هغه نه اخیستل شوی دی. مشکات موږ ته چې مشکات المصابیح بله صاحب. وی آفرین بر فکر غلام جان که از مشکوت مشکات سازن. یو سړي نحوه ویلې وه، هغه ویل هرگاه که واو مفتوح باشد و ما قبلش فتحه باشد واو بالب بدل میشن. که مشکات اصل مشکوت بود، واو متحرک ما قبلش مفتوح، حمزه را به ما قبل دادن، واو را بالب بدل کردن، مشکات شدن. پلار یې ورته ویل آفرین بر فکر غلام جان، از غلام جان نومیده که از مشکوت مشکات سازن. که نه په غټه خبره ده. نو مصابیح چې دی هغه کې دا حدیث ذکر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و ان الله تعالی قرأ طه و یاسین. خداوند متعال سورت طه او سورت یاسین دا وی تلاوت کړه په خپله خدای باندې قبل ان یخلق السماوات والارض، مخکې د اسمانو او د ځمکې د پیدایښت نه مخکې تلاوت کړه، په خپله رب العالمین تلاوت وکړه. او څومره کاله مخکې؟ بألف عام، زر کاله مخکې. فلما سمعت الملائکة، هر کله چې فرشتو دا واورېده چې خداوند متعال تلاوت په خپله وکړه او سورت طه او سورت یاسین تلاوت کړه، قالت طوبى لأمة تنزل عليهم هذا، خوشحالي د هغه امت دپاره چې دا صورت پې نازلېږي. وطوبى لأجواف تحمل هذا، هغه سینو ته خوشحالي ده چې دا صورت پکې موجودي. سبحان الله. دا صورت پکې موجودي. وطوبى للألسنة تتكلم بهذا، او هغه ژبو ته خوشحالي ده چې دا صورت پې ویل کېږي. نو ګوره چې بلای کې وایي چې هغه امت ته خوشحالي ده چې دا صورت پې نازلېږي. هغه سینو ته قربان د هغه سینو نشم چې صورت یاسین پکې په یادو باندې پروت دي، او قربان د هغه ژبو نشم چې دا صورت پې تلاوت کېږي. جناب سیرت سے حضرت انس بن مالک سے فرمائی، امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی. د انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی، هغه پیغمبر علیه السلام فرمایل ان لكل شيء قلبا، د هر شي دپاره زړه شته، وقلب القرآن یاسین، او زړه د قرآن کریم صورت یاسین دی. ومن قرأ یاسین كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، چا چې صورت یاسین یو کرده ولاسته، یو کرده تلاوت که، خداوند متعال دته د 10 ځلې د قرآن کریم د ختم ثواب ورکوي. سبحان الله. څومره غټه خبره ده. موږ تاسو قرآن شریف 10 ورځې چېرته ختم کولی شو؟ مشکل دی. امام طبراني یو حدیث نقل کړی د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، هغه د پیغمبر علیه السلام نه روایت کوي چې نبی علیه السلام فرمایل من قرأ یاسین فی لیلة ابتغاء وجه الله غفر له من ذنبه، وای چا چې سورت یاسین په شپه کې ولوسته خداوند متعال به ګناهونه معاف کړي. فقرؤوها علی موتاکم، په خپلو مړو تلاوت کوي. او دارنګه معقل ابن یسار نه مخکې روایت شو. بل حدیث امام طبراني روایت کوي د پیغمبر علیه السلام نه چې نبی علیه السلام فرمایل من داوم علی یاسین کل لیلة ثم مات شهیدا، وای هر هغه څوک چې سورت یاسین باندې مداومت وکړي او هره شپه سورت یاسین ولولي، نو دغه انسان چې مړ شي دا هره شپه شهید مړ کېږي چې هره شپه تلاوت کوي. څوک چې دوام پې هره شپه کوي او هره شپه یې لولي، دا انسان شهید مړ کېږي. مات شهیدا. تفسیر اتقان کې هم دا خبره، تفسیر اتقان هم دا حدیث نقل کړی دی. دارنګې امام بخاري په خپل کتاب الادب کې لیکلی دی چې د ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام نه روایت کوي انه قال، چې پیغمبر علیه السلام فرمایل من قرأ سورة یاسین فی لیلة اصبح مغفورا له، چا چې سورت یاسین ولوسته په سبا کې، وایي اصبح سبا به یې کي خو مغفورا له، ټول ګناهونه به ورته والا معاف کړي. دا جمع صاغر کې دا حدیث امام محمد صاحب نقل کړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي ان لكل شيء قلبا وقلب القرآن یاسین، هر شي دپاره زړه شته او زړه د قرآن کریم صورت یاسین دی. من قرأها یرید وجه الله غفر له، هر هغه څوک چې ویل ولي او د الله رضا مطلبي، خدای به ټول ګناهونه معاف کړي. او اعطى من الاجر كانما قرأ القرآن 22 مرة، وی څوک چې سورت یاسین ولولي خداوند متعال دومره اجر ورکوي لکه 22 کرتې چې قرآن شریف ختم کړی. دا څومره لویه خبره ده. 22 کرتې
وایما مسلم قرئ عنده اذا نزل به ملک الموت یاسین دا بل ثواب دا دی بله فایده یې دا ده چې هر مسلمان چې وایي کله هغه ته ملک الموت فرشته راشي او دنه روح اخلي وی نزل بكل حرف 10 املاک دا کله چې د سره تلاوت کېږي د مړي سره یعنی هغه څوک چې هغه قریب الموت وي خداوند متعال دته په هر دا فرشتې نازلې شي بكل حرف 10 املاک په هر حرف باندې لس فرشتې فکر کوه چې سورة یاسین ټول څو حرف دی نو هر حرف سره لس فرشتې راځي یقومون بین یدیه دا ټولې فرشتې د دې مرده په چې مرد ته نظر د په مخ کې ودرېږي صفوفا صفونه جوړ کړي یصلون علیه دله دعاګانې کوي دغه مړ کېږي چې دله دعاګانې کوي او ویستغفرون له بخښنه ورته غواړي ویشهدون علی غسله او چې کله دا انسان غسل ورته ورکول کېږي د غسل ته حاضرېږي او ویتبعون جنازته جنازې سره ورسره دا فرشتې ټولې روانې جنازې سره روانې ویصلون علیه منځ سره په دې باندې منځ کې په دغه مړي باندې ویشهدون دفنه او د دفن کې حاضرېږي چې کله خښئ دا فرشتې ورته حاضرې وایما مسلم قرأ یاسین وهو فی سکراته هر هغه څوک چې سورة یاسین لولي او دا په سکراتو سختو د مرګ کې ځنکدن حالت کې لم یقبض ملک الموت روحه ملک الموت هغې پر روح نه قبضوي حتی یجیئه رضوان تر دې پورې چې رضوان هغه ته راشي یو فرشته نوم یې د رضوان دی بشربة من الجنه یو شربت د جنت نه ورته راوړي یشربها چې دا انسان یې وڅکي وهو على فراشه دا بل خپله بستره باندې پروت دی ويقبض روحه وهو ریان د روح قبض خي حال دا به تند نه بچي موړ به تند به ماتي ويمكث في قبره وهو ریان په قبر کې په پروتي دا به په قبر کې تند ورته محسوس نه کی ولا يحتاج الى حوض من حياض الانبياء دا به یو حوض ته د انبیاء د حوضونو محتاج نشي حتی يدخل الجنه تر دې چې داخل شي جنت دومره به موړي څومره فایده ده وهو ریان دا موړي او په حدیث کې راځي چې ان فی القرآن لسورة په قرآن شریف کې یو سورت دی لتشفع لقارئها دا د خپل لوستونکو دپاره شفاعت کوي شفاعت یې بله مرتبه ده او ویغفر لسامعها څوک چې وله غوږ ونیسي که نه چې اوري هغه دپاره الله بخښنه کوي هغې دپاره او تو المعممه دې ته معممه صورت هم وایي قیل یا رسول الله د خدای پیغمبر نه پوښتنه وشوه چې د خدای پیغمبره دې ته دا معممه ولې وایو وما المعممه څه معنا قال تعم صاحبها بخیر الدارین د دا چې څوک لولي سورة یاسین چې چاته یادي او تلاوت کوي یعم صاحبها بخیر الدارین خداوند متعال د خاوند ته دواړه د آخرت فایدې او د دنیا دواړه فایدې ورته ورکوي څومره فایدې چې دي بل دا وتدفع عنه اهاویل الاخره دا آخرت هغه ګرمۍ او هغه دهشت هغه هیره هغه دنه لرې شي او دته دافعه هم وایي څه وایي بل سورة یاسین دافعه دی او بل د سورة یاسین صورت نوم قاضیه دی قیل یا رسول الله وکیف ذلک د خدای پیغمبر دافعه ولا ولې وایي او قاضیه ورته ولې وایي د پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي تدفع عن صاحبها كل سوء د خپل ویونکي نه هره بدي د منځه وړي وتقضى له كل حاجه او هر حاجت الله پوره کوي ځکه ول قاضیه وایي دافعه ولا ځکه وایي چې د خپل ویونکي نه هر مصیبت چې را روان دی هغه ته دفع کوي او بل دا چې حاجتونه پوره کیږي او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأها عذرت له 20 حجه دا بل ثواب دی او څوک سورة یاسین په اخلاص ولري خداوند د متعال د شلو حجونو ثواب ورکوي ومن سمعها كان له ثواب صدقه 1000 دینار وای چا چې واورید خداوند متعال د 1000 دینارو اجر ورته ورکوي هغه دینار چې د الله په لار کې په جهاد کې مصرف شي ومن كتبها ثم شربها ادخلت جوفه 1000 دواء وای څوک چې ویلیک د سورة یاسین ولیکي او ویسکي د دن د نسته د بدن ته 1000 دواګانې داخليږي والف نور 1000 نور داخليږي والف برکت 1000 برکت داخليږي والف رحمت 1000 رحمت داخليږي ونزع منه كل داء ار مرض تکلیف نه لري شي وغل ار حسد نه حسد وکینه هغه د منځ لاړ شي او په حدیث کې راځي من قرأ سورة یاسین فی لیلة اصبح مغفورا له څوک چې سورة یاسین په شپه کې ولولي او دا به سبا کې خدای به ټول ګناهونه د معاف کړي بله
او د یحیی ابن کثیر رضی الله عنه روایت فرمایي چې بلغنا انه من قرأ یاسین حين یصبح وایي موږ له دا خبره رسېدل د څوک سورت یاسین په وخت د سبا کې ولولي لم یزل فی فرح همیشه به خوشحالی دا ټول سبا به خوشحالی دا ټول ورځ به خوشحالی باندې تېري حتی یمسی تر ماښامه پورې ومن قرأها حين یمسی لم یزل فی فرح حتی یصبح څوک چې ماښام کې دا صورت ولري همیشه به په خوشحالی کې تر سبا پورې سبحان الله څومره غټه فایده ده هم د شپه روښانه هم د هم د ورځ روښانه او حدیث کې راځي اقرأوا یاسین فإن فيها 20 برکة پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو سورت یاسین لولئ په دې کې 20 برکت دي ما قرأها جائع الا شبعه یو وږي نه دی ولګی چې انسان ولګی که نه وږی انسان هغه نه دی لوستی د لوږې په نیت باندې مګر مړېږي وما قرأها عار الا اکتسا یو بربند نه دی لوستی مګر خدای هغې ته یې څوک چې جامې نه لري مګر خدای پاک ورته ښایسته جامې ورکوي وما قرأ اعزب الا تزوجه څوک چې عزب دا معنی چې ځوانې واده نه وي دا ټول ته دا نقصه ده ګوره دا نقصه ورته نشته نقصه ده یو عزب چې هغه چې واده یې نه کړی که نه دي که ښځی واده یې نه کړی او دا په نیت د نکاح لوړي الا تزوج مګر نکاح خدای پاک نکاح ورته ورکوي دا هغه چاته نسخه شوه چې هغه بختونه بند دي ډېری خویندې ورونه وایي چې زموږ بخت بند دی بخت دا په نیت د دې لولي چې خداوند متعال بخت خلاص کړي د خداوند متعال به د ته ښایسته خاوند ورکړي او که سړی لولي ښایسته بیبي به الله ورکړي داسې ګپ نه دی د حدیث خبرې دي بله وما قرأها خائف الا امنه یو څوک چې ډار لري ډاریږي او دا لولي په امان شي وما قرأها مسجون الا فرج عنه او بندیخانه کې که څوک ولولي خداوند متعال به د بندیخانې نه خلاص کړي او دا ما 3 ورځې تجربه کړې 3 ورځې بندي شوی یم 3 ورځې د سورت یاسین په برکت الله د بندیخانې نه خلاص کړی ما خپله تجربه کړې یو څلوېښت کاله دې به مې ویو اوس یې مې ویم وما قرأ مسافر الا اعین علی سفره که یو مسافر په سفر کې ولولي خداوند متعال د سفر کې د سره کومک کوي سفر کې ورسره کومک کوي بله وما قرأها رجل ضلت له ضالة یو سړی که یو شي ته یې ورکي لار دې ورکه کړه یو ځای کې روان لار دله ورکه شوه او یا دې یو شی ورک شو بله او دا سورت یاسین د هغې په نیت ولولي هغه شی خدای پیدا کړي او لار دله سید د لار باندې برابروي صراط مستقیم او که نه الا وجد وما قرئت عند میت الا خفف عنه او که د مړي سره ولوستلی شي د مړي نه ځن کدن سختۍ لرې کېږي موږ تاسو اکثره مړو ته سورت یاسین لولو که نه وما قرأها عطشان الا رویا او که یو تږی ولولي سخته تږی ولولي د تندې د ماتېدو په نیت باندې الله پاک هغه تندی ماتوي وما قرأها مریض الا برئه یو مریض که د مرض د جوړېدو په نیت ولولي خداوند متعال مرض جوړوي او بل حدیث کې راځي وایي لما قرئت له چې ده ته مړي ته ولوستلی شي مړي ته بل حدیث کې راځي من دخل المقابر وقرأ سورت یاسین یو څوک مقبره کې سورت یاسین ولولي سیرت مبارکه دا ستاسو سیرت راځي دې کې مسین راځي سیرت چې وایي څوک چې سورت یاسین په مقبره کې ولولي مقبره کې روان دی مقبرې په غاړه باندې دا پخواني خلک ډېرو خیرو دا مقبرې به د دې لارو په سر جوړولې او حتما به چې تله یو وارې سورت فاتحه 3 وارې قل هو الله به ولوسته ثواب یې ټولې مقبرې ته وبخ دا که د سورت یاسین ولولې څومره ثواب دی غټ خیر ورته رسېږي من دخل المقابر وقرأ سورت یاسین خفف عنهم یومئذ وایي که څوک سورت یاسین ولولي په مقبره باندې تېرېږي نو د هغه نه د هغه ټول ګناهونه چې دی هغه نه تخفیف راځي عذاب کې تخفیف راځي قبرونو نه هغه تخفیف راځي تخفیف په هغه منځ ځي وکان له بعدد ما فيها حسنات او دغه انسان چې دا سورت یاسین لولي هم دومره نیکي الله پاک ورته لیکي لکه د څومره چې د مړو چې نیکي کړې ده دا دې ته لیکل کېږي دې ته لکه الله پاک لیکي دا حدیث روح البیان کې ذکر شوی او په صحیح سند باندې دا حدیث د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه روایت دی او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دواړو نه روایت دی او من قرأ سورت یاسین الی قوله تعالی هغه څوک چې سورت یاسین دی قول د الله پاک پر ولول چې اذ جاءها المرسلون اذ جاءها المرسلون او بیا دعا وغواړي د دې پسې دعا وغواړي استجیب له دعا به قبول شي وقد جرب ذلك ودا تجربه باندې رسېدلې ده کنه یاسین سورو کا او چې دې تر اورسېده چې اذ جاءها المرسلون بس چپ شه دلته دعا وغواړه
دې کې دعا وغواړه خداوند متعال دعا قبلوي دعا د قبلېدو لپاره دا بله پیدا شوه لیدونکي دغه ځای ځان سره نوٹ کړي دا ځان سره نوٹ کړي وقال صلى الله عليه وسلم من قال سورة ياسين في ليلة أو نهار لم يدركه يومئذ ذنب كذا شمس معارف وی څوک چې سورة یاسین په شپه کې ولولي یا په ورځ کې ولولي دا په دغه ورځ باندې دا انسان ګناه نشي کولی. الله اکبر. څومره غټه فایده ده. ډېره غټه فایده ده. دا انسان له ګناه نشي کولی چې خواري وکړي ټک یو علت پیدا شي چې الله پاک ګناه نه بچي منع کړي بند کړي. دارنګه حضرت ابن حبیب فرمایي وی حدیثا عن النبي صلی الله علیه وسلم یو حدیث د پیغمبر علیه السلام نه روایت کوي چې نبی علیه السلام فرمایل ان فی القرآن لسورة قرآن کریم کې یو سورت ده تدعى العزیزیه یا عزیزه دې له سورت عزیزه هم وایي عزیزیه د عزت خاون عند الله وایي څه دپاره دا ورته وایي سورت عزیزه ورته ولې وایي یا عزیزه ورته ولې وایي یدعى صاحبها الشریف عند الله وی قیامت کې به د صاحب چې دا چا یاد کړی ادا تلاوت کوي دا بل لاره وغواړي یشفع قارئها یوم القیامة فی اکثر من ربیعة و مدور وی دغه انسان د دې چې دا همیشه لولي د سورت یاسین همیشه لولي د قیامت پر ورځ به لاره وغواړي او دومره شفاعت به الله ورته قبول کړي لکه د ربیعه او د مضر قبیله خلک وهو یاسین. کوم سورت دی هغه یاسین سورت. مضر قبیله او ربیعه قبیله خو ډېرې لویې قبیلې وي دومره خلک الله د شفاعت باندې جنت ته بوځي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي تهرب مرض الشیاطین من سورة یاسین سرکشه شیطانان د دې سورت نه تښتي. و آخر الحشر او د آخر د سورت حشر آیتونه دي هو الله الذي لا اله الا هو من الغیب والشهاده او دارنګه معاوضتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. او پیغمبر علیه السلام فرمایي ان فی القرآن سورة یشفع لقارئها قرآن کریم کې یو سورت د شفاعت د خپل قاری دپاره کوي او یغفر لمستمعها څوک چې اوري هغه دپاره الله پاک بخښنه کوي. الا هغه کوم سورت دی هو هي یاسین هغه سورت یاسین دی هغه سورت یاسین دی چې قاری ته بخښنه کیږي او مستمع ته چې دی هغه ته قاری ته چې دی قاری شفاعت د قاری خپل د قاری شفاعت کوي او څوک چې اوري غوږ ورته نیسي هغه دپاره بخښنه کیږي. حسن بصري صاحب فرمایي حسن چې کله ذکر شي په حدیث کې یا ته مراد په تابعینو کې حسن بصري صاحب وي او یا ته مطلق ذکر شي نو حسن امام حسن رضی الله عنه ته مراد دي. حضرت حسن رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایل من قرأ سورة یاسین وحامیم الدخان فی لیلة جمیعا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې سورت یاسین او حامیم دخان په شپه کې ولولي دواړه یو ځای ولولي وی الله جل شانه به چې دا په حال د کوم شي ایمان راوړونکی او حساب دا ثواب حساب کوونکی چې خدای ماله ثواب راکوي غفر له ما تقدم من ذنبه خدای به ټول پخواني ګناهونه معاف کړي. دارنګه حسن صاحب فرمایي وای من قرأهما فی لیل او نهار څوک دا دوه سورتونه سورت یاسین او سورت دخان په شپه او په ورځ کې ولولي لم یدرکه یومئذ ذنب په دغه ورځ به ګناه ته ونه رسیږي. دارنګه حسن صاحب فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایل الحمدلله الذي اکرمنی و اکرم امتی بسورة یاسین و آیت الکرسی. ثنا د هغه رب لره چې ما ته عزت راک او زما امت ته عزت راک په سورة یاسین او آیت کرسی باندې وقل هو الله احد او قل هو الله احد باندې. جناب سیرت صاحب حسن صاحب فرمایي چې پیغمبر اسلام فرمایل من صلى في ليلة الجمعة رکعتین دا بل فایده ده. څوک چې سورة یاسین په شپه کې د جمعه کې ولولي په دوه رکعاتو کې یقرأ فی اول رکعة یاسین وفي الثانیة تبارک الذی بیده الملک په اول رکعت دوه رکعت نه د جمعې په شپه وتړي په یو کې سورة یاسین ولولي او په بل کې تبارک الذی بیده الملک سورة ملک ولولي. و اعطا بكل حرف نورا خداوند متعال دته په هر حرف باندې نور ورکوي یو رڼا ورکوي یسعى بین یدیه چې د مخکې به روان دی ویأخذ کتابه بیمینه عملنامه به الله په خلاص ورکي. سبحان الله څومره غټه خبره ده. وتكتب له براءة من النار دې انسان ته به بېزاره د اور نه نوشته شي چې دا د اور نه بېزاره شو د اور نه خلاص شو. او ویشفع فی 70 من اهل بیته او د اویا کسانو د خپل اهل بیت د اویا کسانو به څه کوي شفاعت به کوي.
الا ومن شک فی الا ومن شک فیه پیغمبر وایي چې څوک په دې کې شک وکړي نو کان منافقا دا منافق شو. اوس بعضې خلک شیخ صاحب داسې راغلي دي چې له دغه احادیثو نه منکر دي. او دا جناب سیرت صاحب دې نه خو چې علما یې ته نه منکرېږي خو چې امین یا خو داسې منکرېږي خو ریړۍ والا خلک یې په ریړۍ الوګان خرڅوي که نه هغه خو دې شي نه خبر نه وي. احادیث یو احکام دي، مسائل دي، یو فضایل دي. فضایلو کې یو ډېر ضعیف حدیث هم دلیل کیدی شي، متوجه قابل د عمل دی، قابل د عمل دی، باید پې عمل وکړو که نه. نو وایي چې څوک په دې عمل ونه هغه منافق شو. کذا فی الدر النظیم. او علامه ابن زریس د سعید ابن جبیر صاحب نه روایت کوي، دا یو غټ تابعی تېر شوی، د عبدالله ابن عباس صاحب شاګرد تېر شوی سعید ابن جبیر صاحب، انه قرأ علی رجل مجنون یاسین فبرئه. وایي سعید ابن جبیر صاحب چې و د په یو سړي باندې چې لیونی و سورت یاسین ولوسته سمدستي جوړ شو، سمدستي خدای پاک جوړ کړي، لیونی جوړېږي په دې چې په دمې کې. او علامه محمدي فرمایي په خپل معالي کې د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما نه روایت کوي، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې د خدای پیغمبر فرمایل من جعل یاسین امام حاجته، هر هغه څوک چې صورت یاسین د خپل حاجت مخکې وګرځي، یعنی همیشه یې په دې خاطر لوړي چې زما د پلانکي حاجت پوره شي، دا پلانکي حاجت مې پوره شي. وایي قضیت له، او دا حتما دله پوره کېږي. وله شاهد مرسل عند الدارمي کذا فی الاتقان. وایي دله پر نور شواهد هم شته دی د حدیث، اگر چې مرسل دی علامه دارمي فرمایي چې دله پر نور شواهد هم شته دی، یعنی شواهد چې حدیث ته پیدا شي قوي شي. تفسیر اتقان کې هم دا خبره ذکر ده. او شروع با چې کوي داسې به کوي جناب سیرت صاحب، څوک چې یو حاجت لري د حاجت طریقه ورته ښیم، چې حاجت لري شروع به یې داسې کوي یاسین 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 وکړتې ولوله، دا به یې وکړتې لولي یاسین اول کې، یا به یویشت کرتې لولي او یا به یو څلوېښت پرت کرتې لولي. نو فلا شک ولا شبهة فی تاثیرها، بیا به خپله تاثیر وګوري او انشاءالله د هغې اثر به خپله وګوري چې څنګه قبلېږي. فإن الله تعالی یقضي حاجته بلطفه وکرمه، خداوند متعال د ده حاجت په خپل لطف په خپل کرم باندې به حل کړي. بعض علما فرمایي چې هر کله سورت یاسین لولي داسې به تلاوت کوي چې وکړتې به سورت یاسین داسې ولري یاسین 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 که نه. او چې کله په قرآن شریف کې دې کول ته ورسېږي چې ذلک تقدیر العزیز العلیم، دې ته خلک متوجه دي شي. اول چې سورت یاسین شروع کوي دا د یاسین لفظ به وکړتې چې دې ته آیت ته راشي ذلک تقدیر العزیز العلیم، ذلک تقدیر العزیز العلیم که نه، دا به 14 کرتې ولولي. څو کرتې؟ 14. او کله چې دې قول ته راورسېږي چې سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، او دا به 14 کرت تلاوت کړي. څو کرتې؟ 14. سلام قولا من رب الرحیم. او هر کله چې دې قول ته راورسېږي اولیس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا، دا بلا پورې به تقریر دا به 4 کرتې به دا تلاوت کړي، 4 کرت. بیا به اخره پورې سورت یاسین ولولي چې ټول جمع شي، یعنې دې ته اخره پورې خلاص شي. وایي په دې طریقه باندې دا به 41 مرة یو 40 کرتې که نه. نو الله پاک به حاجت پوره کړي، حاجت به پوره شي. او څوک سورت یاسین هم دغه ترتیب باندې لکه دا چې ما ولوسته په دې ترتیب باندې وکړتې تلاوت کړي، مراد به حاصل شي، مقصود به حاصل شي. وایي هکذا اخذت الاجازة عن المشایخ. وایي دارنګې دا کتاب ملا وایي دا ډېر لوی سړی تېر شوی، وایي ما د خپلو مشایخو نه دا اجازه په همدې طریقه باندې اخیستې ده. امام ثعلبي فرمایي په خپل تفسیر کې چې نبی علیه السلام مبارک فرمایل من کتب یاسین و شربها، هر هغه څوک چې سورت یاسین ولولي بیا ولیکي دخلت جوفه الف دواء، د ده نس ته به الله پاک زر دوا داخلي کړي، زر مرضونه دوا به داخله کړي. والف یقین، زر یقینه به الله داخل کړي. والف رافت، زر رافته مهرباني به الله داخل کړي. والف رحمت، زر رحمت به الله داخل کړي. ونزع منه كل داء، هر مرض او هر غل د سینې نه به الله پاک وباسي. مستدرک کې حدیث نقل دی، حاکم مستدرک کې ذکر کړی دی. د ابي جعفر محمد ابن علي روایت ته فرمایي
من وجد فی قلبه قسوة یو څوک په زړه کې قسوت مند کوي یعنی سخوالی ریک لکي که نه او وی فلیکتب یاسین فی جام زجاجن دا د سورت یاسین په د شیشې په جام کې ولیکي شیشه نه جام جوړ نه مو ټول جامونه د شیشې نه جوړ دي که نه او په د شیشې په جام کې دی ولیکي په زعفرانو باندې بیا دې وسکي که نه هغه د زړه سخوالی به ختم شي اتقان کې دا تفسیر اتقان کې دا خبره ذکر شوې ده او څوک چې سورت یاسین وایي بما ورد و زعفران څوک چې د ګلابو په بو او په زعفرانو باندې وکرتې ولیکي او اوس ورځې مسلسل وسکي متوالیات هر کرت یو وارې دا لیکي او لیسکیه که نه دا چې هر څه اوري انسان دومره باید حافظه قوي شي چې هر څه اوري پوه نه شوي نو دا به هغه زده کېږي درته ذهن کې به کښېني او من یناظره او څوک چې دا چې چا سره مناظره کوي دا انسان هغې باندې به غالب کېږي او عظمه فی العیون په ټولو سترګو کې به یو عظیم شان سړی ښکاري چې دا ډېر لوی سړی دی دارنګې ومن کتاب للحفظ بمسک و زعفران څوک چې سورت یاسین په مشک او زعفرانو ولیکي و تمحا دا زعفران مشک پاک شی دی جناب ډېر قیمت هم دی او دا په اوبو کې حل شي او بیا وسکلی شي حافظه ما سمعه چې هر شی اوري هغه به حفظ کې راځي ومن سقاها لامرأة مرجعة یو ښځه چې هغه مرجعه ښځه ده هغې ښوده نشته دی کان فیها للرضیع غذاء حسن الله پاک به د رضیع دپاره په دې ښایسته شودې پیدا کړي ښایسته شودې به پیدا کړي و شفاء تام مکمله شفا به الله وله پیدا کړي د الله په اذن باندې ومن کتبها لدفع الامراض والعلل والاوجاع څوک چې سورت یاسین د دفع د امراضو دپاره د علتونو دپاره د دردونو دپاره ولیکي او د سره سورت فاتحه هم ولیکي او معوذتین هم ولیکي او آیات الکرسي هم ولیکي فی جام زجاجن د شیشې په جام کې اوس دا غوریم پیدا شوي که نه دا کې خلک کېږي په مشکو زعفرانو باندې او د ګلابو په اوبو باندې ټول سره ګډ کړي او بیا د باران اوبو باندې هغه وینځي باران اوبه دې کې بېله شفا ده یا په زمزم اوبو باندې که ممکني او ویسکي صاحب د علتونو د مرضونو او صاحب د هغه تکلیفونو ثم یقول عند شربها بیا د کله چې څکي دا دوا وایي نویت الشفاء بآیات الله العظام ما نیت د شفا کړی په آیاتونو د الله چې ډېر لوی آیاتونه دي و اسمائه الکرام د الله په هغه نومونو چې ډېر عزتمند دي فإن الله تعالی یشفیه ویعافیه الله دله شفا ورکوي الله وله معافي ورکوي من کل علت د هر مرض نه وینفع من خفګان القلب د خفګان د زړه نه اوس اکثره خلک خفه دي ډېر شکایت کوي او پیغمبر د خدای وایي یو علامه د قیامت دا ده چې د خلکو زړونه به بې علته خفه وي هسې به خفه وي وینفع من خفګان القلب د خفګان د زړه نه دته کفایت کوي نفع رسوي او دا بعضې خلک رجپان رپې راځي که نه د هیرې د وجې نه دا وایي دا څه کار دی وکړي دا د مشکو زعفرانو باندې ولیکي د ګلاب په اوبو باندې پوه نه شي او د باران اوبو کې دې حل کړي په دا ټول شیونه بیا ختم شي یو خاو د سورت یاسین بل ویم نو موږ تاسو بیا خپل برنامه ختمو د خواصو د سورت یاسین نه نمو د رزق ده بعضې رزق یا پلانکي هغه رزق شی دم که ادېږې دم که خلاصېده نه برکتي شو نو څومره چې خلکو ټول له ورسېد د خواصو د سورت یاسین نه د پاره د رزق زیاتېدو او د برکاتو او د فتح د خیراتو دا به ولیکل شي او چې په هر شي کې کېدي مثلا یو د غنمو په رسه کې د کېښوده یو سرمن کې به ادب په ادب به لیکي او په سرمن کې به یې ګنډې دا سرمن کې د شي لکه قرطبي لیکلي لکه د حافظ سینه د حافظ سینه کې غونډ قرآن شریف پروت دی خو هلته محفوظ یې که نه وایي فتظهر البرکتو وایي برکت به خپله په سترګو باندې وګوري او ښکاره به شي امام سیوطي یو کتاب لیکلی خصایص کبرا نوم دی هغه وایي د یو ولي واقعه نقل کوي وایي یو ولي په یو لار تېرېده وایي زه په لار تېرېدم چې ګورم په دې لار کې نوی یو قبر جوړ شوی نو ستړی شوم هلته کله کېناستم اولیا خوب شټي نه کښېني او مراقبه کوي د الله ذکر کې همیشه مستغرق وي وایي چې مراقبه شومه وایي یو دم دې قبر کې درزاره شو دا قبر څه دی نوی قبر جوړ شوی نوی قبر جوړ شوی په دې قبر کې یو دم درز ده وایي ما چې د قبر خاوند لکه چې مړ فرشتو که نه وایي چې یو ساعت تېر شو یو تور سپي غوندې شی دی دې قبر نه راووته میر ودرېږه د خدای په ذات قسم در کوم ته څوک یې که نه
وایي هغه شی ودرېد د الله د شان نه هر څوک کېږي. بله. وایي ما ته ګویا نه شو. وایي ما ته وویل چې زه د قبر عذاب یم. د قبر وایي ما د سړی تا ووهه. وایي نه زه یې ووهلم. دې سړي زه ووهلم؟ دې سړي نه. وایي دشته وایي ما چې د قبر زه د قبر عذاب یم دې سړي پسې ورغلم چې دا قبر سړی ووهمه. وایي دې سړي له 2 سورتونه یادو. یو ولا سورت یاسین شریف یادو، یو ولا سورت ملک تبارک الذی بیده ملک دا ورته یادو. وایي هغه راپسې مجسم شو او یې کوته کونډې رانه تاو کړه. الله پوه نه شوې. وایي هغونه راوتښتېدم. د سورت یاسین چې سړی لولي که نه خداوند متعال د عذاب د قبر نه خلاصوي جناب مصرت صاحب. نو خوږې خبرې نه وي ډېرې. نو خوږې سورت یاسین کې خو ډېرې خوږې خبرې دي. نور هم ډېرې خو دې چې دا زما ستاسو برنامه مختصره شي او زما ستاسو وختونه هم کمي او بلکې ښه په شوق باندې خلک واوري. نو الله جل شانه دې خپل دربار قبول او منظوره کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. ډېره مننه مولوي صاحب. نن به په دې خپرونې به همدومره کفایت وکړو چې زموږ لیدونکو نه پکې لاره ورکه نه شي. همدومره فضایل، همدومره کمالات د سوره یاسین. نو الله دې وکړي چې دوی زده کړي، دوی صحیح واوري او عمل پرې وکړي. شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شېبې ته له تاسو مننه کوم مودان. شکریه. الله مو ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې د سورت یاسین خو فضایل ډېر دي، کمالات ډېر دي، خو همدومره خپرونه هم تاسو ته چمتو کړه چې تر څو په تاسو بوج نه شي یا تاسو نه پکې لاره ورکه نه شي چې اوس څه ډول څنګه پرې موږ عمل وکړو. انشاءالله په دې باندې دونه به د هر چا وس کېږي چې په اسانۍ سره په دې باندې عمل وکړي. او بیا یادونه کوم قدرمن لیدونکو چې زموږ په سوشل میډیا کې همدغه 2 اکاونټونه دي اوس چې یوټیوب ته سیرت یوټیوب او همدارنګه فیسبوک ډېری خلک زموږ خپرونې اخلي، کاپي کوي او بیا له خلکو نه قسم غوښتنې کوي. هلته زموږ د وټساپ شمېره شته، تاسو کولی شئ که څه غوښتنې وي د چا کولی شئ په وټساپ شمېره له موږ سره رابطه وکړئ چې خپله له ما سره وي، ځکه چې اوس دنیا داسې شوې ده چې خلک قسم غوښتنې لري. نو دې کې باید تاسو هوښیار اوسېږئ. تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.